बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय गाय, हाउ आर यू? زه نن په هیوینګ باندې تاسو ته کلاس جوړوم. د هیوینګ زه تاسو ته لس کنسپټ کلیر کوم. دا د ایډوانس لیول لپاره هم دی او د بیګینر لپاره هم دی. په جملو کې ته استعمالوم چې د هیوینګ کم ځایونو کې څنګه معنی ورکوي. پهلنې چې د هیوینګ سره به موږ د ورب تھرډ فارم لګوو. معنی به دا راځي نبات یا نفس. دویم چې کوم دی د هیوینګ سره به موږ تھرډ فارم هم لګو، خو معنی به دا راځي یعنی کم کار چې شوی وي. دریم نمبر کې د هیوینګ ټو سره به موږ د ورب فعلنې فارم لګوو. معنی به دا وي چې کول پکار دی. وروسته ته به جملو کې استعمالوم، تاسو به پې پوه شئ. صرف دلته دا هیډینګ وګورئ. having said that، د having said that معنی دا ورکوي چې بیا هم یا د دې باوجود هم. to have یا having دواړه استعمالولی شي. eat drink د پاره هم having استعمالولی شي. having a disease pain یعنی د بیماری او د درد دپاره هم having a استعمالولی شي. دې سره راتلی شي. should have should be having یعنی مطلب خامخا به در سره وي. must be having ضرور به در سره وي. may be having سره کېدی شي. ټیک شو. اوس زه تاسو ته یو ایکسپلین کوم او سنټنس ته پې کلیر لیکم. پس نمبر کې having سره پلس ورب دریم پام به ورسره راځي. ستا لیدلو نه پس زه خوشحاله نه یم. having seen you I am not happy. ستا لیدلو نه پس یعنی دا رالی د having. هلته رسیدلو نه بعد زه سهولت کې شوم. having reached that I sighed of relief. هلته رسیدلو نه بعد رالی. ټیک شو. دلته د having معنی ده نه بعد. دا کم چې تاسو ته ما سره لیکلی دی انډرلاین کې، دا ته ګورئ. دا یې دلته معنی ده. روټۍ خوړلو نه بعد زه نیمه ګنټه ګرځم. نبات دپاره having راځي. having had the food I walk for half an hour. کپړې ځوړندولو نه وروسته هغه دننه راغله. having hung the cloth she coming. نمبر 2 کې د having سره د ورب تھرډ فارم راځي. هغه کار چې شوی وي. یعنی دې سنټنس ته ګورئ. لس کالونه ما ټي وي لیدلی دی. It has been 10 years having seen the TV. دلته لکه لس کاله وشو هغه کار چې شوی وي. نو شوی دلته ظاهره نه دی، خو صرف داسې دی لکه لسو کالونه ما ټي وي لیدلی دی. نو مطلب دا لکه شوی دی لس کاله. نو having راغلی دی. It has been 10 years having seen the TV. هغه سره چې ملاو شوی ډیر وخت وشو. It has been a long having met him. دلته هغه سره دپاره having راغلی. دلته پکې ظاهر شوی دی، خو لکه کار دی شوی دی ډیر وخت شوی. هغه سره چې ملاو شوی ډیر وخت وشو. ټیک شو. دریم نمبر ته ګورئ کنسپټ ته. having to د having to سره د ورب پس فارم به راځي. یعنی کول پکار دی. معنی به داسې راځي. علي له سکول ته تلل پکار دی. علي is having to go to school. پکار دپاره چې شی رالی having to. موږ له لوبه کول پکار دی. we are having to play. having to پکار دپاره رالی.
concept number 4 یعنی څلورم نمبر قسم ته ګورئ. having said that معنا به دا راځي بیا هم یا د دې باوجود هم. having یو صح ټاپک دی خو بیا هم زه دا زده کومه، خو بیا هم پکې رالی دې دپاره به having said that راځي. انډرلاین کړي دا هایلایټ کړي مې ته دي ریډ کې. having is a difficult topic. having said that I have to learn it. دا یو ګران پوښ هوټل دی خو د دې باوجود هم زما دلته روټۍ خوښه ده. This restaurant is expensive. having said that I love the food here. زه پوهیږم چې تا ښه کار کړی دی خو بیا هم لږه خواري نوره هم غواړي چې ښه شي، یعنې د امپروومنټ دپاره لږه خواري غواړي. نو دې دپاره having said that راځي. I know you have done well. having said that there is still scope of improvement. 5 نمبر ته ګورئ. کانسیپټ نمبر 5 have او having یعنی معنی سره راځي سره. ته چې ما سره کلاس کې یې د خوشحالۍ خبره ده ما سره. it is my pleasure to have you in my class. داسې ویلی شي have پکې رالی was having هم پکې راتلی شي، یو معنی راځي. it is my pleasure to having you in my class. زه ډېر قسمتي یم چې ما ته داسې زوی میلاو شو، یعنی ما ته داسې زوی ما سره ښه دی لکه میلاو شو ما سره ښه دی. I am very lucky to have such a son. او داسې ویلی شي I am very lucky to having such a son. ما سره موټر دی I have a car. داسې ویلی شي I am having a car. علي سره قلم دی علي سره پن دی Ali has a pen. او داسې ویلی شي Ali is having a pen. تا سره کتابونه دي You have books. او داسې ویلی شي You are having books. هغه سره موبایل او He had a mobile. داسې ویلی شي He was having a mobile. دا د تیر وخت جمله ده نو was having دلته رالی. خدام کانسیپټ نمبر 5 دی همغه دی څه جملې زیاتې دي. زما دوه رونه دي یعنی دی را سره یعنی زما دی. I have 2 brothers. داسې ویلی شي I am having 2 brothers. د علي 3 خویندې دي Ali have 3 sisters. یا داسې ویلی شي Ali is having 3 sisters. کانسیپټ نمبر 6 ته ګورئ یعنی شپږم قسم ته ګورئ. eat خوړل drink څښل. د دې دپاره هم having راځي. زه برګر خورم I'm eating burger. یا I'm taking burger. یا زه برګر خورم I'm having burger. Ali juice څښي Ali is drinking the juice. یا Ali is taking the juice. یو معنی ده Ali juice څښي یا Ali is having the juice. نو دلته having راغلی Ali juice څښي. وم نمبر ته ګورئ having a 7 نمبر کې having a پلس د چیش سره راځي د بیماری یا درد دپاره هم راځي هغې سره راځي. زما تبه ده I'm having a fever. زما په سر درد دی I'm having headache. زما هیټه کې درد دی I'm having a stomach ache. زما په ګوته درد دی I'm having a pain in my
finger. 8 नंबर तक गोरे concept नंबर 8 नंबर किस्म तक गोरे should have and should be having सरा हामा बगी माने दा सरा हामा बगी تا सरा बा قلم हामा हाई. You should have a pen او داسې هم ویلی شي you should be having a pen. ما سره به موټر هماهاوي I should have a car او داسې هم ویلی شي I should be having a car. 9 نمبر کنسپت ته ګورئ must have یا must be having سره به ضرور وي. مونږ وایو که نه هغه سره به ضرور وي تا سره به ضرور وي. علي سره به ضرور دغه کتاب وي. Ali must have the book او داسې ویلی شي Ali must be having the book. کنسپت نمبر 10 ته ګورئ ویډیو رانه اوږدیږي لږ ته شارټ هم may have او may be having یعنی سره کیدی شي دواړه استعمالولی شي. هغه سره کیدی شي موټر وي he may have a car او داسې ویلی شي he may be having a car. علي سره کیدی شي روپۍ وي Ali may have money او داسې ویلی شي Ali may be having money. دا دس کنسپت ویډیو سره سبسکرایب کړئ زیاده نه زیاده شیر کړئ چې هر یو سټوډنټ ته دا کلاس ورسي. دا ډېر د فایدې کلاس دی. ایډوانس دپاره هم دی کیدی شي څه نه څه ترې زده کړي او د بګینر دپاره هم دی. Thank for watching. The Allah Paman. Bye bye.